پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي. دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. پاکستانی پولیسو په خیبر پښتونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي دي. پښتانه د دغه سیمې اصلي اوسیدونکي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پښتونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي دي. د ډیره اسماعیل خان چارواکو پرون چهارشنبه د کپر ولسمه ویل چې 40 تنه افغان کډوال په ډیره اسماعیل خان کې جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولي چې د سفر قانوني اسناد یې نه درلودل. د پولیسو په یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته تایید کړې ده چې نیولي کسان د پېښور محبس ته لیږلي دي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. ویل شوي چې نیول شوي کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.